پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د سهشنبې ورځ د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې 6 نیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځو. په کندهار ولایت کې 25 تنه عسکر او اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شول. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ کې موټر ویجاړ 9 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې په پوسته کې 9 تنه عسکر قتل، 1 تن عسکر او ګڼ شمېر وسلې نیول شوي دي. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د قمندان په ګډون 9 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي دي. د جوزجان ولایت خانقاه ولسوالۍ کې د 2 بابا دیني مدرسو افتتاح وشوه. او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې په یوې وسلواله نښته کې د سوریې 3 تنه سرتیري وژل شوي. تابت الازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ دی کې به بازانو سي دا د بازانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دی کې به بازانو سي دا د بازانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندهار ولایت درغسان، نیش او پنجوایي ولسوالیو په مربوطاتو کې د ګوډاګي ادارې 25 تنه عسکر او اربکیان د جلب او جذب کمیسیون د سیمهییزو مسؤلینو په زیار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. تسلیم شوو کسانو کلکې ژمنې کړي چې نور به هیڅکله د ګوډاګي ادارې لیکو ته ورنشي او تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د یاد ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د سنګسار د سرټک په سیمه کې پرون سهار وختي د دښمن د ګوډاګیانو پر عملیاتي قوې وسلوال بریدونه شوي. بریدونه چې د غرمې تر 11 بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې 15 تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د بریدونو په مهال 1 تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید، تقبله الله تعالی. او د یاد ولایت د مرکز کندهار ښار د ډنډ 4 لارې ته څیرمه پرون سهار 11 بجې د پولیسو یو تن ضابط د غلچکي برید په ترڅ کې ووژل شو. له برید وروسته مجاهدین د نوموړي له یوې توپنچې سره روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. او یو بل خبر وایي چې په میوند ولسوالۍ کې 2 تنه اربکیان قتل، موټرسایکل یې ویجاړ شو. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ اړوند سمرقندیانو سیمه کې مجاهدینو د شریرو اربکیانو په ګزمه کمین برید ترسره کړی چې په ترڅ کې د دښمن یو هایلکس موټر سوځول شوی. 4 ګوډاګیان یې ځای پر ځای قتل او د ګوډاګي قومندان صادق په ګډون 15 تنه نور ژوبل شوي دي. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ د ګلمندي په سیمه کې 13 شپه په بالا 3 بجې د ګوډاګي ادارې پر مهمه پوسته وسلوال برید شوی. برید چې په سپکې او درنې وسلې کارول شوي، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه، پکې میشت 9 تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، 1 تن یې ژوندی ونیول شو. همداراز له دښمن څخه 3 ثقیلان، 2 راکټونه، 5 کارمولي ټوپکونه، 1 هوان، 1 دراسکوپ، ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. په پیښه کې 2 تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ د پایناوي د خیرآباد په سیمه کې 13 شپه 11 بجې د مزدور عسکرو پر پوسته وسلوال بریدونه شوي. د بریدونو په پایله کې 3 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل، د قمندان نقیب په شمول 4 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د یاد ولایت د راود ولسوالۍ کې ګوډاګیانو یو بزګر شهید کړی. د فاریاب ولایت د قرمقل ولسوالۍ په مرکز کې په ګوډاګي دښمن وسلوال برید شوی. برید چې د شپې تر 2 بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې 3 تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل، 2 تنه نور ژوبل شوي دي. په پیښه کې 1 تن مجاهد هم زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. په دښمن په داسې مهال برید شوی چې جنرال دوستم هم یادې ولسوالۍ کې خپلو ګوډاګیانو ته د روحیې ورکولو لپاره راغلی و. د فاریاب ولایت د قرمقل ولسوالۍ له مرکز څخه بېګا شپه ګوډاګیانو د دوستم په سرمشرۍ کې د همدې ولسوالۍ د وچبرج
سربند او یکتوت سیمو ته راووتل چې ګڼ کورونه یې چور کړل. د کورونو دروازې او کلکینان یې مات کړي او ملکي خلک یې سخت وهلي او ډبولي دي. د یادونې وړ ده چې دوستم له خپلو ګیلمجم ملیشو سره یادې ولسوالۍ ته د چور او چپول لپاره غلی و. او یو بل خبر وای چې د دولت آباد ولسوالۍ د چخاتک په سیمه کې تېره ورځ مازدیګر 4 بجې په ګوډاګیو اربکیانو وسلوال برید شوی. د برید په پایله کې پراخه سیمه تصفیه، 2 تن ګوډاګي اربکیان ژوبل شول. په پیښه کې 1 تن مجاهد هم زخمی شوی. او یو بل خبر وای چې قیصر ولسوالۍ کې 4 ګوډاګي پولیس وویشتل شول. همداراز په المار ولسوالۍ کې 1 ټانک ویجاړ، 1 اربکی ویشتل شوی. او پرون مجاهدینو د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ شهر جدید غلامبای کلي ته څیرمه د مزدور دشمن پر پوسته وسلوال برید ترسره کړی چې په ترڅ کې پوسته د مجاهدینو لاس ته ولوېده او د مزدور قومندان عبدالقهار په ګډون 15 ګوډاګیان مرګونې ژوبل شوي. په شریر دشمن د پرله پسې بریدونو په نتیجه کې پرون د بغلان ولایت پلخمري ولسوالۍ بلانوري سیمه کې دشمن د ګل محمد بیس په نوم له یو مرکز څخه تښتېدلی چې ورسره پراخه سیمه د مجاهدینو لاس ته لوېدلې. همداراز د مزدورو پولیسو هغه پوسته هم د وسلوال برید په نتیجه کې د مجاهدینو لاس ته لوېدلې چې له یاد بیس څخه د دفاع په موخه پکې یو شمېر ګوډاګیان ځای پر ځای شوي ول او ترڅنګ یو مهم ټاور هم فتح شوی چې په خورا مهمه او حاکمه نقطه قرار درلود. د یادو فتحو په نتیجه کې پراخه سیمه د مزدور دشمن له شر څخه پاکه شوې او خلکو ته د هوسا ژوند فرصت په لاس ورغلی دی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج د یخچال په سیمه کې تېره شپه 12 بجې مزدور کمانډویانو د امریکایي اشغالګرو د B-250 ډوله الوتکو په مټ چاپه ووهله. دښمن په سیمه کې د خلکو کورونه تلاشي کړي. ولسي خلک یې ټوله شپه په یخ کې د خپلو کورونو څخه د باندې راایستلي وو. دښمن بیرته د شپې ناوخته له سیمې څخه تللی دی. او د یاد ولایت ګرشک ولسوالۍ کې 3 تنه ګوډاګیان وویشتل شول. همداراز په یاده ولسوالۍ کې 1 عسکر، 3 ګوډاګي عسکر قتل، 1 شمېر وسلې تر مجاهدینو را رسولې. او یو بل خبر وایي چې په یاده ولسوالۍ کې 1 ګوډاګی پولیس قتل او 1 بل پولیس نیول شوی. د سرپل ولایت کوهستانات ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د اسلامي امارت د صحت د سیمهییزو مسؤلینو له لوري له دوکانونو او درملتونونو ګڼ شمېر تر وخت تیر درمل او خوراکي توکي راټول او په عام محضر کې وسوځول شول. او پرون ماښام زړورو چریکي مجاهدینو د کابل ښار 5مې حوزې اړوند ابشارو سیمه کې د یو برید په نتیجه کې د مخفي کامرو د کنټرول امیر وژلی دی. د سرپل ولایت د سید آباد ولسوالۍ د حدبخشي سیمې د پوستې 1 تن ګوډاګی قومندان محمد حسن د مجاهدینو له لوري ژوندی ونیول شو. وروسته د نوموړي د خلاصون لپاره سیمې ته ګوډاګیان راغلل چې د مجاهدینو له کلک مقاومت سره مخ شول او سخته جګړه ورسره وشوه. د جګړې په پایله کې ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه په تېښته ولاړل. د غور ولایت ساغر ولسوالۍ د زلانه په سیمه کې بېګا شپه ګوډاګیو اربکیانو په خلکو برید کړی، 1 تن شپونکی شهید او 1 زخمی کړی. دښمن غوښتل د سیمې د خلکو پسونه غلا کړي چې مجاهدین خبر شول او په ګوډاګیانو یې برید ترسره کړ. د برید په پایله کې ګوډاګیان په تېښته ولاړل او د خلکو پسونه ترې وژغورل شول. د هرات ولایت کروخ ولسوالۍ د دیزک په سیمه کې ګوډاګي اربکیان له خپلو پوستو وتښتېدل. د دښمن په تېښتې سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. او د یاد ولایت کشکوهنې ولسوالۍ کې 3 تنه ګوډاګي عسکر مړه او ژوبل شوي. د بادغیس ولایت مقر ولسوالۍ د قرقاج سیمې ته څیرمه پرون سهار د ګوډاګي ادارې مزدور عسکر د عملیاتو په موخه راووتل چې د مجاهدینو د مقاومت په پایله کې د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته مجبور کړی شول. همداراز د یاد ولایت مرغاب ولسوالۍ کې 3 ګوډاګي عسکر ژوبل شوي دي. او پرون مازدیګر مجاهدینو د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ په مرکز کې د کمانډوي ګوډاګیانو پر مرکز بریدونه شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې 2 ګوډاګیان ووژل شول. د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ کې 2 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. د خوست ولایت صبروي ولسوالۍ کې موټر تخریب 3 ګوډاګیان وژل شوي. د میدان وردګ ولایت مرکز کې 3 تنه مزدور عسکر وژل شول. د نیمروز ولایت دلارام کې په پوسته برید کې 4 تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. د ترلاسه شوي راپورونو له مخې د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو د کمیسیون د مسؤلینو په زیار جوزجان ولایت خانقاه ولسوالۍ کلتشاخ سیمه کې د یو باب دیني مدرسې دارالعلوم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په نوم افتتاح وشوه. همداراز د یادې ولسوالۍ قروق تناب سیمه کې
یو باب دینی مدرسه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په نوم پرانیستل شوه. یادې مدرسې د پوهنې مسؤلینو په نه ستړي کېدونکو هڅو او د ولسي خلکو په نه هېرېدونکو همکاریو سره اکمال او په آینده کې به هم د همدې سیمې د عامو خلکو په مالي لګښت تمویلیږي. د پرانیستلو په مهال په جلا جلا وختونو کې له معمول سره سم د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل او د دعاو په لوستلو سره پای ته ورسېدل. د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون سیمه ییزو مسؤلینو د کاپیسا ولایت الاسای ولسوالۍ ملاخیلو کلي کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه کې د اسلامي امارت لخوا د یادې ولسوالۍ مدیر معلم صاحب خاناغا هارون او ورسره مل هیئت لیدنه وکړه. د راپور له مخې د پوهنې مسؤلینو د یادې مدرسې 10 تنو شاګردانو ته تقدیرنامې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د هیوادوال لخوا یې تود هرکلی وشو. اوس هم نړیوال خبرونه. د ورکړل شوو راپورونو له مخې د یوې وسلوال نښتې له امله د سوریې اړوند 3 تنه سرتیري وژل شوي. الجزیرې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا خبر ورکړی چې د القطیره لویدیځ الجولان سیمه کې د سوریې د پوځي ځواکونو یوې پوستې ته څیرمه د یوه وسلوال برید له امله 3 تنه ځواکونه وژل شوي دي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې د جولان په سیمه کې د اتوماتو وسلو او چاودېدونکو توکو په مرسته د سوریې د پوځ یوه پوسته هدف ګرځېدلې ده او درنه مرګ ژوبله رامنځته شوې. ویل کېږي په دغو نښتو کې د سوریې 3 تنه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سوریې رسمي ورځپاڼې الوطن د طبي سرچینو په حواله لیکلي په سیمه کې د وسلوالې ډلې په یوه برید کې د القطیره لویدیځ روجینه کلي کې د سوریې 2 تنه سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور بیا ټپیان دي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.